سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د ښځو په باره کې ځینې ډېر مهم او ضروري معلومات شریکوم. که ویډیو مو تر اخره وکتله په داسې معلوماتو به پوه شئ چې تر اوسه پورې به تاسو ترې هیڅ نه وئ خبر. نو د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. 3 شیان چې ډېر خطرناک دي ځانونه ترې وساتئ: اوبه، ښځه او اور. اور به دې وسوځوي، ښځه به دې لیونۍ کړي او اوبه به دې په سیند لاهو کړي. ښځې سره اول ځل مینه د سترګو له لارې شروع کیږي، بیا د زړه او بیا د عقل له لارې. ویل کیږي چې ښځه ډېر زر مینه کوي او زر د سړي په مینه دوکه کیږي، خو چې مینه کې ناکامه شي یا دوکه وخوري نو بیا ټول عمر یې غم په زړه وي او له سخت غم او درد سره لاس او ګریوان وي. د ښځې ژبه له کور نه جنت هم جوړولی شي او دوزخ هم. متل دی وایي د ښځې په ژبه کې د ټولې دنیا شات او زهر پراته دي، هر یو چې وغواړي استعمالوي. ښځې سره اول ځل مینه د سترګو له لارې شروع کیږي، بیا د زړه او بیا د عقل له لارې. جنې چې پیغله شي د زړه د خوشحالۍ لپاره مینه کوي، د 20 کالو په عمر کې د واده په فکر کې مینه کوي، د 32 کالو په عمر کې وایي چې لا خو ځوانه یم، او د 42 کالو عمر ته چې کله ورسي نو د دې لپاره مینه کوي چې په زړه کې دا راځي چې زه اوس هم ښایسته یم او د بوډیتوب آثار راکې نه دي لګېدلي. خاوند د هغه ښځې قدر ډېر کوي چې اخلاق یې ښه وي، عالمه وي او ادب کوونکې وي. د ښځې خواهشات پوره کول د سوري ګیلاس غوندې دي، کله هم نه پوره کیږي. هره ښځه دا 3 خبرې بدې مني: تیر وخت دې څنګه تیر شوی دی، اوس مهال څو کلنه یې، او ستا نه هغه بله ښځه ډېره ښایسته ده. د سړي له نظره واده د ژوند ترخه تجربه ده. چالاکه جینۍ په ښکاره د مینې اظهار کوي، خو د بل چا لپاره تا هم پرېښودلی شي. د ښځې مینه هغه سړي سره ډېره وي چې راز یې ساتلی شي، خو سړی بیا هغه ښځې سره مینه کوي چې ښایسته وي او ځوانه وي. ښځه چې ژاړي غمونه یې کمیږي او چې خاندي نو بې انتها خوشحاله وي. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي او ستاسو لپاره به ویډیو ګټوره ثابته شوي وي. خپل نظر را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.